الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او یوصل 450 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل چې کله الله جل شانه په غزوه احد کې مسلمانانو ته فتح ورکړه، دویش کافران مسلمانانو مردار کړل، خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبل رمات باندې کم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کې نولیو، نو چې هغه ولیدل وس مسلمانان هغه مال د غنیمت راټولې، نو په خپل منځ کې اختلاف وکړو، نو د امیر سره 11 کسان په جبل رمات باندې پاتې شو او دا باقی را کوشو. نو خالد بن ولید لا تر دغه وخت پورې مسلمان شوی نو، ځان سره 250 کسان واغستل او د هغه طرف په دغه ډیره کې رال، هغه 11 کسان هغه هم شهیدان کړل، مسلمانانو باندې ناڅاپي حمله وکړه، هغه طرف ته لکاتران رال، د مسلمانان په منځ کې گیر شو. نو هغه فتح بیا په شکست سره چې دا بدل شو، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مخالفت وشو صورتن، خدا هغه نو ورسته بیا الله جل شانه دوباره مسلمانانو ته د فتح دا ورکړل. نو په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا يغشى، بیا نازل کو پتا سو باندې من بعد الغم ورسته د صدمینا او ورسته د غمنا امانه امن لرا، هغه امن سو نعاسا یعنی پر کالی لرا، دا نعاسا دا د امانتن نه بدل دی چې هغه امن دا پر کالی وا. حسین احمد مدنی رحمه الله هغه ذکر کړی دی وای چې کله په میدان جنگ کې خوب راشي نو دا چې د امن وي، او د الله تعالی یو امن وي، او چې کله په درس کې خوب راشي نو دا د شیطان د طرف وي. په جنگ کې خوب دا د رحمان د طرف وي، ځکه جنگونو کې چاله خوبونه نه ورځي، خو چې راشي دا د الله د طرف نه اطمینان وي او سکون وي، او په درس کې چې کوم نو دا د شیطان د طرف وي. نعاسن یعنی پر کالی لرا، یغشا او پټاو دغه پر کالی طائفتن ایوډل منکم استاسنا، مراد هغه مخلصین مؤمنانو، وطائفتن اخرى بلډلا قد اهمتهم فکر من کړو دوی لره انفسهم د دوی هغه نفسونو. نو دا امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده ذکر کړی دي چې د دین مراد هغه منافقینو چې کوم د میدان جنگ نه واپس منیت وي به ته چې داتلی، چې کله هغه واردل چې مسلمانان او یا کسان مسلمانان شهیدان شول، ځنې زخمیان شو، نو په هغه باندې په خپل کورونو کې یاره رااله، دا څنګه چې موږ پسې وس خلک راشي او موږ چې دا قتل نکي. نو طائفه او بل ډله قد اهمتهم
فکرمن کړو دوی لره انفسهم د دې نفسونو یظنون بالله او دوی ګمان کو په الله باندې غیر الحق نه حق ګمانونه انا حق ګمان سو ظن الجاهلیت یعنی ګمان د جاهلیت ويقولون او دوی بل هل لنا من الامر ايشت زمون د پارا دغه معاملې د فتحنا من شيء څه شي نقول ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الامر كله لله بشکا امر یعنی اختیار امر د فتح دی او د شکست دی دا ټول د الله د پاره دی یخفون فی انفسهم او دوی پټي په خپل نفسونو کې ما هغه خبره لا یبدون لك چې دوی نه ظاهري تا یقولون او دوی وای لو کان لنا من الامر شیء کچرته زمون د پاره د امر نه مراد یعنی فتح او نصرت شیء تشی نو ما قتلنا ها هنا مونږ بدلته نو وجل شي مسلمانان او یا کسان شهیدان شول خو که زمون د پاره فتح وینو دا شهادتونه به نه راغلي او دا مسلمانان دا به زخمی شوی نه وي نو قل ورته وای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو کنتم فی بیوتکم وای کچرته تاسو په خپل کورونو کې نو لبرز الذین کتب علیهم القتال خامخار وطلبوا هغه کسان چې لیکل شوی دی په هغوی باندې قتل د هغوی مرګ مقرر شوی دی نو که دین نم راوتلی نو دغه ځای ته به راتلی لکه منګه وایو یو سړی اکسیډنټ وکړي لکه که دا نن د کور نه نه دی وتلی دا اکسیډنټ به نه دی شوی یا د دې سودات ته نه وتلی او د دې چک نه به دا نه دی راغورځېدلی دا مونږ وایو که نه خو بس دا د الله فیصله وي چې کوم ځای کې د چا مرګ لیکلی شوی هلته الله رسوي کتب علیهم القتل چې لیکل شوی په دې باندې قتل الی مزواجهم هغه ځای د غورځېدلو خپلو ته په کوم ځای کې چې دا غورځېږي یا مزواجهم هغه په ځای د قتلېدلو خپلو ته چې په کوم ځای کې دا قتلېږي هلته به الله دا رسوي او وليبتلي الله دا کار ولې وکړو الله تعالی دې دپاره چې الله امتحان واخلي ما فی صدورکم هغه چې ستاسو په سینو کې او وليمحص او دې دپاره چې الله خالص کی ما فی قلوبکم هغه چې په زړونو ستاسو کې والله تعالی چې دی علیم په هغه بذات الصدور په حقیقت د سینو باندې ثم انزل علیکم بیا الله نازل کو پتا سو باندې من بعد الغم ورستا دغه صدمنا ورستا دغه غمنا امانتن امن لرا نعاسن یعنی پر کالی لرا یغشا چی پٹاو دغی پر کالی طائفتن ایو ڈلا منکم ستاسنا مراد دینا مخلصین مومنان دی و طائفتن او بلڈلا قد اهمتهم پتاکک سرا فکر من کلیو دوی لرا انفسهم ددوی نفسنو یظنونا دی گمان کاو باللہ پہلا باندی غیر الحق نا حق گمان ظن الجاہلیت یعنی گمان دا جاہلیت یقولون او دیوائی حل لنا آیشت دے زمون دا پارا من الامر دا معامل دا فتحنا من شیئن تشی قل ورطوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر كله لله بشک اختیار د امر بشک اختیار یا بشک امر كله طول پټولا لله د الله لپاره دی یخفون او دوی پټي فی انفسهم بخپلو نفسونو کې ما لا یبدون لك اغا خبرې چې دوی نه ظاهري تا تا یقولون او دوی وای لو کان لنا من الامر کچرت زمون د پارا د امرنا یعنی د امر د فتح او د نصرتنا شیء تشی ما قتلنا ها هنا من با نو وجل شوی دلتا قل ورتوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم کچرتا تاسوی فی بیوتکم پخپلو کورنو کی لبرز الذین خام خار وطلب اغا کسان کوتبا چی لکل شوید علیہم القتل پدویبانی قتل الى مزواجعهم دا اخپلو رغورزیدلو زینتا
یا د خپلو قتلېدلو ځایونو ته وليبتلي الله او دې دپاره چې الله امتحان وکړي ما فی صدورکم هغه چې ستاسو په سینو کې دي وليمحص او دې دپاره چې الله خالص کړي ما فی قلوبکم هغه چې ستاسو په زړونو کې دي والله او الله تعالی چې علیم پوهه دی بذات الصدور په حقیقت د سینو باندې ثم انزل علیکم بیا الله نازل کو پتا سو باندې من بعد الغم ورستا د غمنا ورستا د صدمینا امانتن امن لرا نعاسا یعنی پرکالی لرا یغشا چی پٹاو دغی پرکالی طوائفتن ایوڈلا منکم ستاسنا وطوائفتن او بلڈلا قد اهمتهم پتاقق سرا فکر من کلیو دوی لرا انفسهم دوی نفسنو یظنون دوی گمان کاو باللہ پہلا باندی غیر الحق نا حق گمان ظن الجاہلیت یعنی گمان دا جاہلیت یقولون او دوی وائی دوی بویل حل لنا آیشتر زمون دا پارا من الامر دا معامل دا فتحنا من شیئن سشی قل ورطوا یا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر کلہ للہ بشک امر طول پٹولا خاص دا اللہ دا پاردے یخفون او دوی فٹی فی انفسهم پخپرو نفسن کی ما اغا خبر لا یبدون لکا چی دوی نظاہر تاتا یقولون او دوی وائی لو کان لنا من الامر کچر تاوی زمون دا پارا دا امرنا یعنی دا امر دا فتح و دا نصرتنا شیئن تشی ما قتلنا ها هنا منبانو وجل شوی دلتا قل ورطوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتم فی بیوتکم کچر تاوی تاسو پخپلو کورنو کی لبرز اللذین خام خارا وطلب اغا کسان کتبا چی لکل شویدے علیہم القتل پدوی باندی قتل الى مزواجعیم اغا خپلو را غورزیدلو زینوتا یا دا خپلو قتلیدلو زینوتا ولیبتلی اللہ دید پارا چی اللہ امتحانو کی ما فی صدورکم اغا چستاسو پسینو کی دی ولیمحصو دید پارا چی اللہ خالص کی دید پارا چی اللہ ظاہر کی ما فی قلوبکم اغا چستاسو پسلونو کی دی واللہ واللہ تعالی چی دی علیم فہد بذات الصدور پا حقیقت دسنو باندے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمیل سموری پدیبانی پورا دا عمل کولو توفیق راکی اللہ زمانگا لوی وارو پتخکار طول گناہونا معاف کی اللہ منگ نیکان خفل پرمن بدار چیدے اغا جوڑ کی اللہ دا گناہون چیدے اغا منگ محفوظ کی اللہ زمان کامل مغفرت نصیب کی جنت البردوس کے اعلی مقامات راکی دا جہنم نمو محفوظ کی وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و علیہ وسلم